چې دوی به امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر به کوي. نو بیا دلته یو څو مسلې درته بیانوم. په دې مسله باندې د علماو اتفاق دی دا لږ ته بار ته وځه بار خبره کوه. اطلع برا يا شيخ تكلم برا خارج. په دې باندې د امت اتفاق دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا واجب کار دی. خیر بد نه منه او هر مسلمان له پکار چې کوي خپل وس مطابق. هر سړی نه به تپوس دغه د وس مطابق کوي. د دې عوامو دا سوچ دی چې د ښه کار امر او د بد کار نه منع کول صرف د چا کار دی؟ دا د مولیانو کار دی، نه د هر چا کار دی. زما څنګه کار دی؟ ستا داسې کار دی. کور کې دننه خو یې کولی شي که نه؟ خپلې ښځې ته، بچو ته، مور پلار ته دغه درجه کې پته لازم دی. په لاره کوڅه باندې تېرېږي، څوک دې ولید غلط کار کوي، نشه کوي، بل څه کوي، بس کوي، نصیحت کولی شي که چې وروره دا کار ناروا دی مه کوه. په دیره کې اوسېږي، انډیوالانو کې څوک غلط کار کوي، د شریعت خلاف ورزي کوي، هغه ته خو نصیحت کولی شي که نه؟ داسې پته لازم دی. هر سړي باندې دا خبره چې دی نو هغه لازم ده چې دې خواوشا کې وس مطابق خلکو ته د ښه کار امر کوي او د بد کار نه منع کوي، د وس مطابق. لکه چې رسول صلی حدیث کې 3 درجې ښوولي دي. اول څه؟ انکار په لاس او په زور. خو دا اوس خو د باچا رسي، د خلیفه او د قاضي د دغوی رسي، او یا په کور کې چې مشر هغه رسي، د پلار په بچو باندې او چې په نورو خپلو خپلوانو سره. که دغه نشي کولی رسول صلی الله علیه وسلم څه وکړه؟ په ژبه وینا وکړه. دا اوس خو دې رسي که که دا هم نشي کولی، په زړه کې دا کار بد وګڼه نو دا ځای ورته پرېږده. رسول صلی الله علیه وسلم وایي که دا هم نشي کولی د دې نه اخوا به ایمان نشته. د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امر ایمان نشته. چې په زړه کې مې یو سړی ګناه ته ګناه نه وي او د ګناه د ځای شي پرېښودی، دی خو بیا اواز پکې نشته. زور ته ما سره نشته. ښه نو په ژبه ووایه، وایي ژبه زما کار نه کوي، نشي مې ویلی. ښه نشي ویلی، دا ګناه په زړه کې به د وګڼه، د دې ګناهګارانو نه ځان جدا کړه، ځان ترې خفه کړه. وایي دغه هم نشم کولی. رسول اخوا د شړشم دانې امر ایمان هم یې نشته. لږ به دې کې څه پاتې شو. نو دا هر کس له پکار ده چې د ښه کار امر کوي، د بد کار نه منع کوي. بله دا مسله یاد ساتئ چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا صرف زمونږ په دې امت نه دی لازم، په مخکینو امتونو باندې مو. لعن الذین کفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم. په بني اسرائیل او کې چې کومو کسانو کفر کړی په هغو باندې لعنت ویلی شوی دی. چا ویلی دی؟ داود علیه السلام، عیسی علیه السلام. ولې؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. بد کار نه به منع کوله. دا مرض و په هغې کې الله سبحانه وتعالی دې د لاسه تباه کړي. نو موږ ټولو له پکار ده چې دا صفت په ځان کې راولو. ښه کار امر کوه او د بد کار نه څه کوه؟ منع کوه. رسول صلی یو مثال ورکړی دی چې بعض کسان کشتۍ کې نسي کته، باد نسي بره. د دې کتو څه ضرورت شو؟ اوبو ته بره وختو، موږ له اوبه راکړه او له اوبه ورکړه، بیا رالو، بیا به یې سوچ وکړو چې راشه موږ به لاندې دلته سورۍ وکړو. د اوبه به موږ ته میلاوېږي، څه ضرورت دی چې په مخه برخېږو له هغوی نه اوبه اخلو؟ او دا خبره هم څه دی؟ لاندې سجل وکړو، لاندې سوری وکړو. چې سوری وکړو صرف د لاندیني تباه شو، بره ورسره مړه شو. دا مثال دی د دې لپاره بیان شوی دی چې کله تاسو نصیحتونه پرېښودو، خیرخواهي پرېښوده، مسلمان ته نه وایي چې وروره دا کار دی غلط دی، مسلمان ته نه وایي چې ښه کار کوه، نو دا کوم چې پکې نیکان دي دا به هم تباه شي د دغه بدو خلکو سره. عذاب چې راشي بیا په ټولو راځي. عذاب چې راشي په ټولو راځي. ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي تپوس وکړه، یا رسول الله
موږ به تباه کېږو وفینا الصالحون او نیکان خلق به یعنی نیکان به یو موږ به مړه کېږو او تباه کېږو به عذاب به راځي رسول صلی الله علیه وسلم نعم اذا كثر الخبث یا الفسق یا الفجور او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کله چې خباثت ډېر شي فسق او فجور ډېر شي بیا به راځي عذاب به راځي او څوک به پکې مري هغه نیکان به پکې مري او یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې که تاسو دا عمل پرېښه او امر بالمعروف او نهي عن المنکر الله به ستاسو په زړونو باندې مهر ووهي او الله به تاسو لعنت ووهي لکه څنګه چې بچا ویلی لکه څنګه چې کسانو چې بني اسرائیلو کې پرېښود او دا کار نو هر څه پکار چې مطابق کړي او دا ګورې صدقه ده دا صدقه د ښه خبره کول او د غلط کار نه سړی منع کول حدیث کې درځي موږ مخکې بیان کړی چې هر انسان چې سحر راپاسي نو په هر جوړ باندې څه ده صدقه ده بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فکل تسبیح صدقه سبحان الله ویل صدقه ده الحمدلله ویل صدقه ده لا اله الا الله ویل صدقه ده الله اکبر ویل صدقه ده وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنکر صدقه ته چې یو مسلمان ته چې دا کار مه کوه غلط دی دا ستا صدقه شو ته چې یو مسلمان ته وایي چې دا کار وکړه دا څه شوه دا صدقه شو بلکې الله د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی دی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر نو په دې ځای کې به یو څو مسلې درته بیانوم چې دا خو واضح شو چې موږ له پکار دی چې الله سبحانه وتعالی د دین بیان کو د ښه کار امر وکړو د بد نه څه وکړو منع وکړو یو خو داسې چې سړی په کور کې یا په لاره تېرېږي یو سړی ولیدو بیان یې ورته وکړو خبره ورته بیانه کړه صحیح ده د علم په رڼا کې یو داسې چې د دعوت او د تبلیغ دا کار همیشه راټینګ او دی کار شي او کوشش کوي چې زه به روزانه څه نه څه کسانو ته رسم او هغو ته به دین بیانوم دا ښکلې خبره دا څه ده ښکلې خبره خو د هغې لپاره یو څو شروط دي یو څو شروط لازم دي اولنی شرط چې څوک تبلیغ کوي او دعوت کوي چې دی به پوهه وي په قرآن او حدیث باندې یا کم سے کم په دغه مسله کومه چې دی بیانوي او د دې ډېر غټ کمی دی نن سبا دا نن سبا چې کوم وروڼه دا تبلیغ کوي هغه مروجه تبلیغ زما مقصد دی نو دی اکثر دې وروڼو کې چې وګوري نو علم د دوی سره هغه نشته او عالم ورته هېڅ نه ښکاري بلکې وی عالم راولئ چې یو کال له به زموږ سره لاړ شي عامي چې دي څومره وخت به لګوي 4 میاشتې عالم به څو وخت لګوي کال به لګوي په دې کې کار ډېر دی که نه نو عالم چې کال ولګوي نو وایي د ده نه تکبر ووتو بل اصل مقصد دی چې اصل دی خو ظاهره کې ولې تکبر ته ووتو یو خو دا بې ادبي عالم ته ته متکبر وی او بیا کال له بوځي او د عوامو سره کښېنه وي علاج وله کوي تکبر ته ختموي تکبر ته ونه وځي چې راشي هغه داسې غلی غلی نو دوی تکبر ته تکبر نو هغه څه چې یاد کړي هغې ته به د کال کې هېر کړو خالي راغی غریب به غلی ناست وایي دا عجزه یو کال یې ولګو چې دغه دی هغه اوس څومره مزېدار او څومره مزېدار هغه هر څه هېر شوي دي نو هغه به څه ووایي غلی به نه ناست علما پکې شته او پلاني د الله په لار کې دومره وخت ولګو پلاني دومره ولګو بل ورځ یو کس زما په باره کې دا خبره ما په خپله وکته زما په باره کې دا خبره کوله وي دې صحیح ده دا دورې شروع کړې تفسیر ده دا درس کوي خو زما ورته دا نصیحت دی چې د الله په لار کې وخت ولګوه
ما به دې ملګرو ته ما خبره بیان کړ، ټولو خندل. نو د دې جومات کې ناسته او د روژې په خوله او قرآن بیانوه او واضحه کوئ او حدیثونه او د دین مسلې، خو دا د الله په لار کې وخت نه دی. د الله په لار کې وخت دغه دی چې د دغه خاص خلکو سره به وځې، دا د الله په لار کې وخت. سعودیه د مفتي صاحب خبره چې ته کولی وي ډېر تکړه دی، خو ارمان چې د الله په دې دین کې وخت لګولی دی. هلک مفتي دی، ګیره سپینه شوې ده، ملای ټیټه شوې ده په دې دین کې او په دې علم کې. د ټولې دنیا مفتي دی، د عرفات په خطبه هغه ورکوي او د دومره خبرو باوجود وي ارمان چې څه چلې کړی وی، وخت یې لګولی وی، ډېره مزه به یې کړی وی. او که نو خو دقه ځکه خو هغو نه پرېږدي که نه، عالم یو کال به ولې لګوي چې پوره پوه کړي چې د خپلې خبرې نه کوي. د دې دپاره ځکه چې عالم خو راپاڅېد خو ډېرې مسلې یادېږي چې نه بل څه شروع کړي. نو یو کال کې روزانه دی پاسېده دوه خبرې کوي، روزانه پاسېده دوه خبرې کوي، نو دی څه شو؟ په دې باندې عادت شو. اوس دی د مرګه پورې نور څه نه وایي، هم دقه به وایي. خبره مې دې پورې کوله نو مفتي صاحب یاده ووایي چې دا ارمان وخت لګولی وی، څومره خوند به یې کړی. شیخ رحمتي الله سبحانه تعالی له ژوند کې برکت واچي، غټ محدث او یو پوهه انسان دی. هغه د بخاري درس کو، صحیح بخاري ته ناست او چې کم عالم د صحیح بخاري شرحه کوله پوه شي چې دا ښه غټ عالم دی، ځکه چې دا ګران کتاب دی دې شرحه کوله. نو دوی د هغه پسې راغلي څه کار یې ورسره، نو دې درس کې ناست پس هاو شو، ځکه چې څه کار یې هلته خو کښېنې لازم. بیا درس نه بعد وی چې د مدرسې د هلکانو سره هم ناست چې ډېر تکړه سړی دی، سم دریاب دی د علم، خو ارمان چې د الله لپاره یې وخت ورکړی، څومره خوند به یې کړی. نو اوس یو سړي ګیره سپینه شي په علم کې او په ښوو کې او د الله دپاره وخت نه شو، نو وخت اخیسته ته وایي د الله لپاره. نو زمونږ د دغه سره علم نشتی، په خپله دا خبره خو په خپله مني. نو چې ته ورته وایي چې علم نشتی، نو بیا څه کوئ؟ وي د امپړو مدرسه ده جي. د څه مدرسه ده؟ د امپړو. دا خو وړه خبره ده، دې خو ډېرې دي چې هغه د ځان نه کوي، خو دا بس بنیادي مسایل دي. کم علمي علم ډېرول پکار دي. نو په خپله دوی دې خبرې اقرار کوي چې علم موږ سره نشتی، به وایي د امپړو مدرسه ده. موږ هم نه وایو، په دنیا کې داسې مدرسه تاسو لیدلې ده چې هغه د پوهه خلکو ده؟ مدرسه یې د چا دپاره؟ د امپړو دپاره. زموږ په دې جومات کې موږ خو دلته هم لګیا یو، امپړو ته ښایو که نه، موږ خو دلته هم هغه خلکو ته لګیا یو چې نه دي پوه، هغه پوه کوو. نو دلته ولې نه راځي دې مدرسې ته؟ دلته ولې علم نه زده کوي؟ چې تاسو ردونه کوئ، تاسو دا دومره سره پاسه میاشتو شوه زه دا درسونه کوم، په چا موږ رد کړی دی او د چا غیبت موږ کړی؟ موږ خو هغه څه بیان کړي چې په دې کتاب کې دننه دي، همدغه رب بیان کړي. اوس کله په خبرو ستاسو اعتراض وي نو د هغې سره به موږ څه نشو کولی، او به ستاسو خپله مسله ده. بنیادي مسله دعوت تبلیغ کې څه ده؟ علم. دویم طریقه د تبلیغ، طریقه د دعوت، دا به یې زده کړي. حکمت او طریقه چې دې سره ستا د دعوت سباله نقصان ډېر کړي. دا بعض ملګري یې داسې یو دوه درې مسلې زده کړي، بس بیا چې ورشي یو هغه دقه بیانوي او هر یو ته بیانوي، نو خیر پکې دومره رانه شي څومره چې څه راولي؟ شر راولي، فساد راولي، طریقه وله نه ورسي. ما تاسو ته خبره بیان کړې وه که نه، یو ملګری چې د سپین ګیري سره وران شوی و په تعویض په مسله باندې، نو هغه سپین ګیري ورته ویلي چې دا خو هلته مولیان کوي د تعویضونه، نو ده ورته په جواب کې ویلي چې دغه مولیان چې وتړی او ټول وویلې وی
زه لما شي چې ته اوس ده دا خبره کړې ما غلطه یې کړې داسې خبره شو ته څنګه علما تړې وولې څنګه په څه دلیل یې ولې څه طریقه ده دا خبرې کولو چل دی ستا ها بابا جي خبره داسې ده چې دغه علماو دا خبره کړې ده صحیح ده کړې به یې خو د هغې نه غوره خبره هغه دا ده ته پکې لږ سوچ وکړه دا تعویض داسې دا داسې د دې په طریقه پوه شو او دا خبره دې صحیح ده خو چې ته ډایرکټ سړي ته وایې چې ستا علم داسې مړ کړم او داسې وتړم او داسې وولم داسې خبره شو او د هغې نه علاوه د حکمت نه علاوه ستا څه کار ته علم تړې ووجنې دا څه قیسه ده د خپله مسله په طریقه به څه کړه په طریقې بیان نو حکمت رسول صلی الله علیه وسلم روالي وګورئ ناشنا حکمت د رسول صلی په دعوت کې او ناشنا طریقه و د دعوت کې ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دا د دعوت لپاره اهمه خبره درېیمه خبره په دعوت کې به نصاب هغه قرآن او حدیث په تبلیغ او دعوت کې به نصاب صحیح قرآن او حدیث به قرآن او حدیث به بیانې د خپلې خېټې نه به خبرې نه کوې منګړت واقعات به نه بیانې کیسې به نه بیانې چې د هغې د لاسه ته عوام ښه خراب کړې نن اوس وي واقعا صحیح ده چې دروغ دي خو د خلکو د پکې اصلاح ده که نه مطلب دا شو چې دومره قرآن او حدیث کې کمی راغی چې تا ته نور هېڅ میلاو نه شو نو د دروغ قصې دې وکړه ته مجبوره شوې دروغ ته راشه قرآن او حدیث کولاو که په دې کې ناشنا ناشنا فواید او خبرې پرتې دي هغه بیان کړه که نه قصې پکې هم شته که ډېر شوق دی د قصو سره شته قصې پکې نو نصاب به ستا صحیح قال الله وقال الرسول تعلیم به د څه ورکړه کېږي قال الله وقال الرسول اسې زه تاسو ته دا وایم که یو سړی په تبلیغ کې ګرځي په دعوت کې د عام کم ملګري چې ګرځي او د ځان سره اسې مثال ورکوو پې د ځان سره یو تفسیر راغستی د اردو یا د پښتو او چې کم ځای ته ورشي وایي موږ دلته بیان کوو وایي وکړه بیان 10 منټه بیان دی په هغې کې د سورت اخلاص ترجمه وکړه او د الله توحید به کې بیان کو چې دې دا د مطلب دی څومره خوند به کوي دا دعوت د ځان سره ریاض الصالحین کتاب پیدا کړی د رسول صم حدیثونه پکې دي هغې سره پښتو ترجمه یا اردو ورننوځي راځي تعلیم به وکړو تعلیم د څه کوو یو حدیث به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث ووي ترجمه وکړه بیا پې دې سره خلک پوه کړو چې دې مطلب دا دی او بیا ترې لاړو دعوت به چلېږي نه چلېږي چلېږي خو چې څوک خو ومني که نه خو نه عالم به خبرې نه کوي زه یو ځای ته ورغلی وم زموږ دغه ملګري ټول راجمع شو تبلیغیان ملګري او دا خبره یې ساتئ چې ګوره زه ټول نه غټ تبلیغی یم خو نه مني هغوی دا ارمان چې وي د وخت لګولی نو دا مروجه چې ویم تبلیغیان نو دا مروجه چې ریون سره تعلق ساتي اوس دا ډېر شعرونه زه یو کس پسې ورم څه کار مې ورسره چې زه ورغلم بس ټول خلک ناست وو زه کېناستم بس هغه امیرانو صاحبانو ما ته داسې څه بد بد یې راته وکتو او که په سترګو کې ګولۍ چلېدی نه په دغه ځای نه به یو څو ډزې په ما کړې نه یې لګېده را سره بلکل پته یي چې ما خو نور څه نه دي کړي خو دغه مې کړي چې قرآن او حدیث بیانول خو زما چا سره پوله پټی نه دی شریک او نه الحمدلله د چا سره جنګ جګړې دي چې کومه دغه چې دینی مسله کې کنه څوک خفه یا به جدا مسله اوس کېناستو یو پاسې د بیان یې وکړو بل پاسې بیان یې وکړو درېیم پاسې بیان څلورم پاسې دا بیانونه کېږي او ټوله موضوع یوه ده چې ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي الله پیدا کړي غرونه الله پیدا کړي دغه خبر اوځي نو بیا د حیا نه لکه هغه نور ورته مې اشاره وکړه کوم چې پکې مشهور و لکه دی نو بیا ما ته وویل مولوي صاحب وویل ته او دې ګړۍ ته داسې وکتو تاسو مې څو خبرې وکړئ علما یې زموږ مشران یې او موږ خو وایو چې د علماو دا خبرې منلې او د دوی دا خبرې مې اورېدې ډېرې خوږې خبرې دي ستاسو ته مې څو
څو خبرې وکړم صحیح ده خبرې ما شروع کړې موضوع ما دا شروع کړه علم ته ضرورت علم پکار دی چې موږ ته د دین رڼا شي دنیا زموږ رڼا شي هغه 5-6 منټه خبرې ما نه وي کړې نو هغو ته پته ولګي چې دی چې اوس دا کمې خبرې کوي دا خو د دغه خلاف دي دا کمې چې موږ وکړې نو بس هغه امیر صاحب پکې کړي ډېرې خوږې خبرې خو زموږ څه کار دی انشاءالله بیا به بل پیر له دا خبرې ته پوره کړي او دا کې زما خبره هغې په منځ کې په ما باندې کټ کړه او دا کوم چې زما نه مخکې بیانونه وکړو زه ته د کعبې په رب قسم خورم که ما ته مخامخ کړی وی الف ټکی هم صحیح نشي ویلی او زما هغه بیان یې کټ کړو هغه یې بند کړو په ما باندې چې دی دا بیان کوي دا خو ذهن د خلکو کولاوي چې علم ته ضرورت دی او موږ خو ټول خلکو د ذهن باندې جال راچولی دی چې بس هر څه هغه په دې شپږو نمبرو په دې یو څو خبرو کې دي ډېرې خوږې خبرې خو دا ټایم زموږ لږ تنګ دی ځو ولیکئ ولیکئ ارادې ولیکئ څوک څوک به ځي وایي څوک څوک به ځي یو پکې پاسېد وی یو کال یو کال نه زیات وي یو کال بیرون ملک وي بهر ملک ته به ځم او یو کال به لګوم اما پېژندو غریب دلته د دیاړي صحیح نه میلاویږي او دی یو کال لګوي بهر دقې څو کې خلک راټینګ کړي ټول یو کال اندرون او یو کال بیرون او شپږ میاشتې بیرون او دا اندرون څه شي اندرون او د څه شي بیرون الله نه یره پکار ده د دین څه ټوغه ده د تبلیغ څه ټوغه ده په دې خبره کېدی شي دا بعض ملګري لږ پیکه شي خو الله دې خوشحاله کړي نو څوک په دغه خو څوک نشي خوشحالولی چې حق پټ کو خلک به خوشحاله کو آخري مسله چې کومه دې کې بیانو هغه ده څلورمه مسله پکې بله شوه چې صرف دا نه چې ته به د ښه کار امر کې بلکې د بد کار نه به ورسره منع کې او زموږ دغه ملګري نن سبا چې کوم مروجه تبلیغ دی دا رونه وایي چې ته به چاته دا نه وایي چې ستا دا کس دی دا غلط دی ته به صرف ښه کار ښیې بس نو ته ووایه جی د بد کس سره به څه وي دا به په خپله ختم شي کمره کې تیاره ده تا بټن ولګوله رڼا راغله که نه تیاره څه شوه ته رڼا ولګوه تیاره په خپله ختمېږي دا قانون په دې چې د کوم ځای نه زده کړی بلکې د هغه وخته پورې ته یو سړی نشي پوه کولی چې څو پورې هغه ته د هغه بد کار نه ښوولی ته اوس یو سړي ته دا وې چې رښتیا وایه لازم به یې منع کوې د څه نه دروغ نه د هغوی نه ته به داسې نه وایې چې دروغ مه وایه ته به صرف څه وایې رښتیا وایه که داسې نه وایي چې دروغ مه وایه نو به خفه شي داسې به نه وایي چې ټي وي مه ګوره داسې به نه وایي چې نشې مه کوه نه مه کوه ټکی مه وایه وایي اوس پرېږده خبره یو مطلب ستا واقعه بیان کړې زه یو کس پسې ورغلم ډېرېد او پکې یو غټ سړی دی زما ورسره څه کار چې ور مې وټکو ډېرې دا کس راووتو ویستو ما پلانې ویشتي کوم ځای کې دغه مجلس کې ناست دی ما سر ورښکاره کړو مخکینۍ خبره چې 4 کاله کېږي که له دغې نه زیات نه کېږي چې ما سر ورښکاره کړو نو هغه په دې منځ کې چې کوم دا حال دی دې کې هغه ناست دی او ټي وي لګېدلی دی پکې فلم دی او دا کان ورته ټول ناست او دی ورسره هم ناست او تسبیح پکې ایښی چې ګوري زما ورسره کار و ما ته اجلس وکړو راځه وایي دی خو ما دا تاسې دغه شروع کړی وایي څه کوي د هلکانو شی لګولی لکه هلکانو لګولی بس اوس لګولی موږ څه ووایو پکې او دی ورسره تسبیح یې مړی نو داسې قسمه خلکو نه به څوک خفه شي خلک وایي که نه وایي وګوره ستاسو اخلاق او د هغوی اخلاق زما نه خو به لازم خفه کېږي ځکه زه دې ځای ته ورشم نو لازم به یم چې دا فلم څه که بند که نو زما نه به کسان خفه کېږي خو چې تسبیح یې راوالي او تا سره کښېني او هغه در سره هم ګوري نو د نه به څوک خفه شي
اکید خبره چې خلک به دغه صفت کې نو په دعوت کې دا خبره لازم ده امر بالمعروف او بل څه شي نهي عن المنکر